دا پنځم باب دی. اول باب کې درې سورتونه وو، سبا، فاطر، یاسین. په دویم باب کې درې وو، صافات، صاد، زمر. په درېیم باب کې هغه بیا اووه سورتونه وو، حوامیم سبا ورته ویل. څلورم باب دا دی، په دې کې درې سورتې دي. سورت محمد دی، سورت فتح ده، سورت حجرات دی. د درې واړو سورتونو دعوه د ترغیب الالقتال، خو په سورت محمد کې ترغیب الالقتال ورکوي، په سورت فتح کې بشارت ورکوي چې جنګ دې وکړه نو دا علاقه دې فتح کړله. نو په سورت حجرات کې بیا ورته آداب ښیي چې علاقه م فتح کړله، اوس په نظام معاش به څنګه چلوئ، ګزار به څنګه کوئ. نو دا درې سورتونه دا په دې ربع رابعه کې څلورم باب دی. او د دې دعوه ترغیب القرآن سورت محمد کې، سورت فتح کې بشارت، او په سورت حجرات کې آداب. بسم الله الرحمن الرحیم. خاص په نوم د الله باندې شروع کو چې رحمان او رحیم دی. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. هغه کسان چې کفر کړی دی، وصدوا عن سبيل الله، او خالق بندي د الله د لارې، اضل اعمالهم، بیکار کړي د الله د عملونه. دی چې څه کړي د الله وایي دا ټول سړي بیکار دي. که لارې جوړې کړي دي، که جهازونه جوړ کړي دي، که سړکونه جوړ کړي دي، که کشتۍ جوړې کړي دي، خلک نه فایدې اخلي، دا هېڅ د هغوی په درد باندې نه دوا کېږي. هېڅ اضل اعمالهم، دا ټول اعمال یې الله څه کړي؟ برباد کړي دي. والذین آمنوا، هغه کسان چې ایمان راوړی وعملوا الصالحات او عملونه کړي په طریقه د نبي باندې، وآمنوا بما نزل علی محمد، او ایمان راوړل په هغه کتاب چې رالېږل شوی دی په محمد صلی الله علیه وسلم باندې. او که ایمان ته راوړي نو دا یې حق دی، ځکه وهو الحق من ربهم، دا کتاب حق دی د طرفه د رب دوی نه. کفر عنهم سیئاتهم، لرې کوي الله د دوی نه بدي د دوی. چې ایمان ورسره دی، عمل صالح ورسره دی، قرآن باندې ایمان لري، الله فرمایي کفر عنهم سیئاتهم، لرې کوي الله د دوی نه بدي د دوی. واصلح بالهم، او ښایسته کوي حال د دوی. واصلح بالهم، الله فرمایي حال ښایسته کومه. دا ولې؟ ذلک بأن الذین کفروا اتبعوا الباطل، دا هغه نور اعمال نه برباد کړه او دا نه ښایسته کړه. ولې؟ فرق څه دی؟ وجه څه ده؟ هغه انسان دی، دا انسان دی. هغه وایي هغه انسانیت نه ولې په انسانیت باندې پاتې دی. هغه انسانیت ته څنګه وتی دی؟ ورته ګورئ. ذلک بأن الذین کفروا اتبعوا الباطل، دا په دې وجه بېشکه کسان چې کفر کړي روان شوي دي په باطل پسې، عقیدې باطله، اعمال باطل، معبودان باطل، ټول باطل باطل. وان الذين امنوا، او کسان چې ایمان راوړل اتبعوا تابع شوي دي الحق الحق من ربهم، طرف د رب دوی نه. كذلك يضرب الله للناس امثالهم، دقه شان چې بیانوي الله خلقو ته حالات دا وایي. فاذا لقيتم الذين كفروا، دا والحکم دی. فاذا لقيتم الذين كفروا، ہے بنکه افسوس بنکه وخ جهنم تلاړو، بانکی ته تلاړو. نه 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 نه، چې سره مخامخ شو. فاذا لقيتم الذين، کله چې مخامخ شوي د هغې کسانو ته چې کافران دي، فضرب الرقاب، نو ووهئ ستونه د دوی، دلته یې ووایي دلته دا کلې لاندې پرېږدي. دا الله رب العزت د الله حکم دی، د الله د حکم عملي کولو باندې بیا باید سره خفه نه شي. نبی علیه السلام په بدر کې مردار کړ، کوی ته ور واستول، افسوس یې پرې ونه کړ، ورته وایي هل وجدتم ما وعد ربکم حقا. څنګه یعنې څه سړی هغه ټیک دي غلط دي. په داسې خلکو په هلاکت باندې حمد ویل پکار دي. سورت نمل کې تیر شو، کله چې قوم لوط الله تبا کړ، قوم صالح الله تبا کړ، نو د سورت
نمل چې 19 سپاره ختمه او شلمه شروع کی الحمدلله هغه حمد په څه شي باندې هغه په هلاکولو دشمنانو باندې وسلام علی عباده الذین اصطفى الله خیر اما یشرکون دې باندې د الله حمد ادا کوي او توي فضرب الرقاب نو هغه ستونه دته حتا اذا اسخنتموهم تر دې چې کله تاسو خي ویني توي کړی دی پورا خلا به دې وینو روان کو فشد الوثاق نو کلک کلی سمل دا وای سمې وتړی سم تلل نبات فإما منن بعدو یا خو احسان وکړي احسان کول روسل تړلنا یواري خه مضبوط وتړي چې دا زوري ختم شي دا نشه دغه وځي سم دماغ نه وځي تړلې دې نه دایمه څنګه شي او چې وتړل شي او دا ګره ثابت شله ښه اګه خبره څنګه کېږي څوک دی ویلې بیا خبر تم تیار شي جرګو تم تیار شي بیا خپل غرور یې مات شي ماتي کنه ماتي الله زبردست دغه کتاب علی غل چې ده چا د تسلیه تشفی پکې ده فإما منن بعدو بیا خو احسان کوي احسان کول د ستړل ده وإما فدان یا د نتیجه واخلي حتى تضع الحرب اوزارها تر دې چې کیږي جنگ سامان خپل حرب مراد یا جنگ ده یا اهل د جنگ او اوزارها دو معنی دي یا وصله کې پزمکه باندې چې وصله په پزمکه کې خو له باسته د مغزمه کوي وایي او یا مراد د اوزار نه سبب د جنگ دی سبب د جنگ څو کفر او شرک چې د کفر او شرک نه واخته دې دغه پاسه وژنه هغه پاسه به وهمه بس ذالک الله دقه حکم نه زمان ذالک دقه ده ولو يشاء الله لانتصر منهم اباج خلق کوئی چې په خوا الله د کول الله د کول وشم الله کوي خو الله ستا مقام چې تول غواړي او تو ګوري ولو يشاء الله لانتصر منهم كغوختي الله به په خپل بدلا خسته وي ولکن ليبلو بعضكم ببعض دې وتا څه کوله الله ازمه دین استاسو په دین باندې چې مؤمن کړي تاسو حکم وکړي چې ورته ست قلم تا استاد تم ګوري هغه تم ګوري ته معنی کنه مې او کنه ځان باندې نه والذین قتلوا فی سبیل الله وس اغمر تمر لیکن استاد هغه مرګ فرق لري هغه لارو توي شو ختم شو او والذین قتلوا فی سبیل الله کتوجل شولې هغه کسان چې وایي چې الله تعالی رکی فلن یذل اعمالهم هرگز بداغه اعمال برباد نشي هیڅ کلم ای اعمال نه بربادي سيهديهم ويصلح بالهم ضرور کامیابوي دوی لره الله او خسته کوي به حال ده دی مانده لپاره تیار یو ويدخلهم الجنة عرفها لهم سورة محمد مرکزی مسئلہ ترغیب القتال شابه سے تکرشی دا اللہ پلا رکھے او جنگے گئی دا اللہ دا دشمنانونا دا اللہ دا دین دشمنانونا سرونا کٹ گئی فضربو فوق العناقی وضربو منهم کل بنان او دل سویل فضرب الرقاب دا سٹون دا پاس ہوا ہے چی دا سر التولوی چی بیا دا مخستنولو نئی قبل زمان دیو به مخت سراړي یدا یو لو بیا د مخ راځول نوځي قال تمرال ويدخلهم الجنه ننا باسی الله دی شهدا ولرا جنت عرفها لهم شدا جنت اغوی تا ورته جندلې دي د جنت تعریف ورته کړې دي جنت ورته جندلې دي څنګه
رستر روان دي یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والاو ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم مسلمانانو د الله رب العزت دې کې خبره ده دې ټول مسلمانانو خیال دا دی چې اول زمونږ اسباب الله برابر کړي بیا موږ جهاد کوو او الله دې بندگان نه غواړي چې ته میدان ته راودانګه دې مدد کوم دا چې دا جهاد مسله رسته کېږي دغه وجنه چې الله وایي ته مخکې شه زه به دې سنبال کړم دی وایي نه سنبال نه کوې به ځمه د دواړو مسله په دغه کې پاتې ده اوس که چېرته دا انسان په الله باندې یقین وکړي نو الله رب العزت یو مارچ ورسره کوي او د دې ثبوت خبره په ثبوت باندې ورسېدله هغه وخت چې دې مجاهدینو د روسانو خلاف قیام کاوه د څه شو کوتاکو لورو تبرګیو خو چې دوی میدان ته ودنګل الله یوازې پرې نه ښودل د دنیا ملکونو توجه یې ورته دې خوا راواړوله او د دنیا د ملکونو څیزونه د دوی په لاس کې الله واچول خدا په الله په وعده باندې یقین و میدان ته ودنګل کنې هغه وخت هم بعضې وروڼو دا مشورې ورکولې چې نه دا قوت ته چې د هغې د قوت سره برابر شوی نه یو د توپ په مقابل کې توپ نه د جات په مقابل کې جاز نه او دا نه هغه نه باید ونه شي لیکن څه محدودو کسانو هغوی په الله باندې توکل وکړه او د هغې توکل په نتیجه کې تاسې وکتل چې هغه د دنیا لوی قوت الله ریز مریز کړ او په 14 حصو باندې تقسیم کړ خو د دې دپاسه هم د چا یقین نه راځي الله عملا وښودله خو زموږ راته نه غورځېږي نو الله وایي ان تنصروا الله که تاسو د الله د دین مرسته وکړله ینصرکم الله به ستاسو مدد وکړي ویثبت اقدامکم او ستاسې قدمونه به الله د دشمن په مقابل کې مضبوط کړي دا مسله بیا تکرار شوله انشاءاللہ مشکل بحال شخا دیب انشاءاللہ سبن راضی یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والاو ان تنصروا الله ینصرکم کتا سود الله د دین مرسته وکړه الله ستاسو مرسته کوي ویثبت اقدامکم او د دشمن په مقابل کې به ستاسې قدمونه څه کې مضبوط بیا به تیښته نه کوئ زړه به مطمئنې ډاډه به سئ والذین کفروا هغه کسان چې کفر کړی دی فتعسلهم هلاکت ته تباہی د هغوی دپاره الله رب العزت هلاک کوي خو لیکن په شرط دی باندې چې ته مؤمن شولې او د الله په ذات یقین وکړه او د هغه د رضا دپاره د قیام وکړه واضل اعمالهم او برباد کړي د الله د هغوی عملونه ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله دا خلق دا الله ولی دومره بدی شي چې الله فرمایي هلاکت ته تباہی د دوی لرا الله وی ما اعمال برباد کړي دي ولی ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله دا په دې وجه باندې چې دوی د الله کتاب سپک وګاڼه د الله کتاب بد وګاڼه او چې چام د الله کتاب بد ګڼلې دی نتیجه د قوت ده ذالک بانهم کرهوا ما انزل الله دا الله کتاب بد ګڼلې دا الله کتاب قدر نه وکړي دا الله د کتاب عزت نه وکړي الله عزت کې دا کار وسو فاحبط اعمالهم دا دوی ټول اعمال برباد کړ چې څه کړیو که سړکونه جوړ کړیو کچاله ماشینونه اخستیو
که چاله نور کارونه کړو الله فرمایي دا ټول مولا برباد رضی بده ګټن شیدنه افلم یسیرو فی الارض دا عبرت لپاره کوم سودا یو ګرځي آیا دوی نه ګرځي فزمکه کې فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلهم چې وګوري چې څنګه انجام دا کسان چې دوی نه وړاندې دمر الله علیهم الله تبارک او تبارک باندې ورشه د قوم نوح تماشا وکي د قوم هود تماشا وکي د قوم صالح تماشا وکي د قوم لوط تماشا وکي الله رب دې سره څلو وکړه ولل کافرین امثالها او د کافرانو لرا د دې پشان عذابونه دي ذالک بان الله مولى الذين امنوا دا په دې وجه چې بشک الله دوست مددگار دې هغه کسان چې مان راوړو وان الکافرین الله مولا لهم او د کافرانو هیڅ څوک مددگار نشته هیڅ څوک ورستندوی نشته صاحب شابن الله ولله او دا غي په شابن هیڅ څوک نشته چې هغه اوزین ته د میدان ته مخکې وځه تاسو چې چا مدد دې داغه په مقابل کې دا ټول صفر دي داغه په مقابل کې دې ټول قوتونه چې ختم دي صاحب مدد دې ذات کوي وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین که تاسو کې ایمان وو نو الله فرمایي تاسو غالب یې تاسو زوره ورسئ ان الله يدخل الذين امنوا بشک الله نبات یا کسان چې ایمان راوړل وعمل الصالحات ومن کړي په طریقه د نبی باندې جنات باغونو ته تجري چې بيږي وا من تحتها الانهار لاندې دونه داغینه ولي والذین كفروا هغه کسان چې کفر کړل یتمتعون مزي اخلي د دنیا وياكلون كما تاكل الانعام او خوري لکه څنګه چې ساری خوراک کوي سمانا صرف دا تصور مکوي چې ګنه ساده په ولاړ خوراک کوي دې په ولاړ کې نه دا چې دا غټه معنا ده ساروي خپل او پر دې نه بیلې کې بیلې دیم خپل او پر دې نه بیلې ساروي خپل پر خپل مالک پټه یو شان دي خوري او د بل پټي غیا مالک یو شان دي خوري دا فرق نه کوي چې دا زماره مالک پټه دی او دا پر دې پټه دی بلکې دا پر دې پټه باندې د خپل منډه ورسي دا چې څنګه د حلال او د حرام فرق نه کوي خپل او پر دې نه بیلې او په رواني همدارن د ساروي د خوراک مقصد هغه صرف خېټه مړول دي ستان د خوراک مقصد صرف خېټه مړول دي اخوا ساروي سم دې سوچ نشته چې دا خوراک په دې خاطر باندې کوم چې ته د الله بندگی وکم او تم خوراک په دې خاطر باندې نه کې چې د الله بندگی په وکي همدارن ساروي هغه چې خوراک کوي بسم الله په نوې چین په بسم الله نه وایي بغیر بسم الله دا غم په شروع دي او تم په شروع دي او حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو کلم خوراک کوي سم بالله د الله نوم په واخلئ ګور دان یاد ساتئ د الله نوم په واخلئ صرف بسم الله د خام بسم الله نه پکې ګوره بسم الله شته چې بسم الله الرحمن الرحیم او نن کې بسم الله وعلى برکت الله فشتا صرف بسم الله دې که شکمي راواخلي ریاض صالحین حدیث خپل وګوري ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې من مان راوستل او هغه انکار وکړ خوراکنا او به من منو انکار وکړ بیا ابو بکر رضی الله عنه په خپل کار باندې اختیمانه شو نو راغی کېنا بسم الله فقط تقوم لوي او هغه ملوانو صرف بسم الله کړه دا هغه خوراک په بسم الله هم نشته او تاسو په بسم الله هم نشته دا رنګي ساروي خپل مخه د پردې مخه نه پیژني بلکې کله بل غوي په مخه کې ورته شنه معلومه شوه آلته چې سر وګدې کړي په زور وارو ته هم سارو غونډه کې خپل مخه پردې مخه نه ګوري رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې سم الله وکل بيمينك او مما يليك درې فکرې بسم الله وایا په خلاف شروع کړه خپل مخه نه خورا سمکه چې ازل شی ویل لاسي وکړه کی نن به هغه جوړاوه خپل مخه نه شروع کړه چې مخلران هوا نه کینه راځي
نو یا کلو کما تاکل انعام کې صرف په ولاړه خبره نه لري خلکو دا خبره چې ولاړه تر اوسه ده چې صاحب په ولاړه خوراک کې دې په ولاړه کوي نه د ساروي په هغه کې د شیان دي بسم الله یې نشته د خپل مخه او د پردې مخه نه ګوري خپل مال او د پردې مال نه پیژني په ولاړه او په بیل ولاړي د خوراک مقصد معلوم نه دی اسلام دې معلوم داغه مقصد صرف خېټه مړول اسلام خېټه مړول دا ټول معنی چې پرتی دي الله فرمای یا کلون خری څنګه ساروی خوراک کوي هو النار مسول لهم ور زید درکېدل د دوی دی وکای من قريه او دیر کړي هي اشد قوه چې هغه مضبوط دي من قريتك التي ذكر استاغنا اخرجت کا چې تی وسته ویلاغینا اهلكناهم الله فرمای هغه قوي کلمه هلاک فلا ناصر لهم دا به هیڅ څوک امدادي بیانو دغه چې مکی والا هلاکم څوک امدادي نوي افمن كان على بينه ايا رسول چې په ښکارا دلیل باندې من ربه طرف در خپلنا کمن زین له سوء عمله دې پشان د هغه چا چې دلې شي چې خیسته کړی شوی هغه ناکار عمل داغه عمل د ناکار خو دې ورته خوي غریب په مصیبت کې گیر دی دا مې د مړوش په دا او دا مې د ژوندوش په دا او دا مې چې د یو لسمې خیرات ته او دا مې د دولسمې خیرات ته او دا مې چې د برات خیرات ته او دا مې د محرم خیرات ته والک الله ذکر دی حق پرس مولانا تاسو کو چې دا کارونه د کوم دا جایز دي کنه عائشہ رضی الله عنها ته یو تن داغه او توي دا عجم خلق ورځي معلوم نه خامخا یو ورځ په بیان کې تعین کړی او څنګه کوي دا خراتونه چې کوم نه څوک هغه وایي دغه ورځ خوراکي مکه من دغه ورځ خراتي مخوري د باغونو میوه ولا خوري دی بلګي تخصیصات پکې ځان نه هغه نه په شریعت کې ستا نه په صحابهونو نقل دي نه تابعین نقل دي دې ګمان د فکر چې دا ځکه کار کوم حال دا چې عمل سره ناکار دي لکه نبی طریقې خلاف دي الله فرمای افمن کان علی بینه یو سره په دلیل کار باندې دي طرف دربنا کمن زینا له سوء عمله دې پشان دا چا کې دی چې خیسته کړی شوی هغه ته ناکار عمل داغه واتبعوا اهواءهم هذا قرآن وحديث مقابل خواهشات روان قرآن وحديث افریقی او خواهشات روان دي چا چړه څه منلي دي هغه ته دین ویلې دي پاغي باندې روان دي مثل الجنه التي اسمه کې ویلي هغه جنت چې الله تعریف کړی دی هغه جنت وعد المتقون چې متقین صلی الله وسلم فيها انهار باغی کی ولید مما ان ذوبونا غیر آتین چې نه بغندکی بالکل صفا سوترا دسی باندې لکه خارا میرودا چې په کتل ته لوټي ورځي ورکوې دا په ځای پر دا خلق په ځای پر دا چې دا تاسو ورته ګوري ته لوټي ورشي زوکما دسی باندې غیر آتین وانهار من لبن او ولید الشدو لن يتغير طعمه چنه بدلیږي خوند هغه مزه هغه دنیا په ورته دا او په پکاړه ولي کتا پکې د په خوند ولید سوا د وګونه ایدل دا چې دغه ته نیولې ده میا کې راغله چې کله دکاندار له یوړ اځي دا غلا واړو پام کې میا پکې ودا چې ودانې هغه مې خسین ته بوتلوا او بو کې کرکړه ده دې طرف راځي دا پي الله فرمایي لم يتغير طعمه خوان او مزه نه خرابي اوس دا من فکر دي تاسو یقین وکي لګيو په لور کې ترتیبات باندې پوښي دومره په سره مې مقدر دي صدقه چې دې باید څومره احتیاط ورته کړی لیکن هغه بداسه نه هغه بالکل تازه نشلی ده بالکل لم يتغير طعمه وانهار من خمر او وليب الشراب لذة للشاربين
خوند به ورکوي، مزه به ورکوي سکونکو ته. داسې نه وي چې بیا په اخبار کې خوله چینګه نیولې نن کې دوه پراته دي تاسو تماشا وکړئ دا خولې وازې نیولې دي شراب یې څښلي دي ته مړه شوي دي. نه اخبار لیکلي چې زهریلا شراب یې څښلي وو. هغه بیا داسې نه چې ته به ته وا د خوله پروت دی او تا نه به څوک خبر نه وي. لذة للشاربین مزه به ورکوي، خوند به ورکوي سکونکو ته. وانهار من عسل مصفى شات والا تزور کر. الله فرمای وانهار ولیبی من عسل د شاتنا مصفى صفا کړی شوي داسې بنئ چې خیر نه ډک پات ګلا بلا مترې ټول واچوي فقط وزن پې برابر وي ولکه وزن باندې څه کې شیخ لږ صفا خو یې که که نه یا ورکې نور ملاوټونه کوي د قیامت او د جنت هغه شات به داسې وي چې بلکل صفا سوتره هېڅ ملاوټ به ورسره نه وي، هېڅ رنگ به بدل نه وي، خوند به بدل نه وي، بلکل صفا ښایسته. ولهم فیها من کل الثمرات دوی دپاره په دې جنت کې هر قسم میوې وي او د دې ټولو د پاسه ومغفرة من ربهم غټه خبره دا ده چې بخشش به یې طرفه د رب دوی نه کمن هو خالد. اوس یو سړی په داسې مزو کې دی په دې مزو یې سر دی او بل جهنم کې پروت دی نو رښتې ویل دې مزو والا کمن هو دې په شان د هغه چا کېدی چې هغه خالد فی النار همیشه په اور کې پروت دی. وسقو ماء حمیما او اسکولی شي په هغه باندې خوټ کېدلې اوبه دې ستوني کې ورواړئ او ستوني پولی پولی شي چې لاندې ورسېږي نو قطع معاهم کلمې ولا تکي ټوکړي ټوکړي کې د دواړو په لاره باندې بار وي. دا دواړه برابر دي. دنیا کې صرف دا څو کاله تکلیف دی ستا ژوند سره تکلیف هم څه دی پچې لاندې لمونځ دی سوري ته روژه ده او که پیسې د سره وي زکات در باندې شته که نه وي نشته، که پیسې د سره وي حج در باندې شته که نه وي نشته در باندې او جهاد دی. دا آسان کارونه دي او دی به ابد الاباد دپاره چې دی په مزو کې ناست وي. نو دا لږ څنګه تېره که بیا به ټول عمر خوشحالي وي. زنانه ده کور کې لږ موده څنګه تېره کړله تکلیف یې په ځان تېر کړه او تکلیف څه شی دی خوراک ولا خاوند راوړي جامه ولا خاوند راوړي اوسېدو ځای ولا خاوند پیدا کړی دی نو د دې بازار ته وتو ته څه ضرورت دی چې دا وځي لږ دې پرې خپل نفس باندې خپل کېږي. دا یو قدم دی چې دا یې په نفس کې خوده بل قدم یې جنت کې دی سیده خو موږ دا یو قدم په ځان نشو ښودلی یو قدم که دا یو قدم موږ پرې خپله زړه باندې کېښوده سینه باندې کېښوده نو دویم قدم زموږ جنت کې دی. کمن هو خالد فی النار وسقو ماء حمیما اسکولی شي په هغه باندې اوبه خوټ کېدلې فقطع امعاءهم ټوکړي ټوکړي به کېږي د دوی کلمې چې څنګه د ستوني نه کته شي نو دننه به کلمې ټوکړي ټوکړي شي او دمې تېزه په لارو بار راوځي. ومنهم من یستمع الیک ځینې دې خلکو نه هغه دي چې غوږ دي تا ته حتی اذا خرجوا من عندک تر دې چې دی کله روان شي ستا د خوا نه راغلی خو یې ناست دي ته هم داسې فکر کوې چې دا نه اورېدو له راغلی دی خو چې پاڅېږي قالو وایي دی للذین اوتوا العلم هغه کسانو چې ورکړل شوی د هغې ته علم چې مراد نه صحابه دي ماذا قالانې په دا څه وویل تاسو پرې پوه شو هسې سر اوښ کړه تاسو څه مطلب چې واخیسته دا د مسخرې په شکل باندې د خندا په شکل باندې اولئک الذین دا هغه خلک دي تبع الله على قلوبهم چې مهر والی الله د دې په زړونو واتبعوا اهواءهم او روان شوي دي په خپلو خواهشاتو پسې خواهش پسې روان دي. والذین اهتدوا زادهم هدى او هغه کسان چې هدایت والا دي زیاتوي الله هغوی لره هدایت وآتاهم تقواهم او ورکوي دوی ته توفیق تقوا د دوی وآتاهم تقواهم ورکوي الله دوی ته توفیق د تقوا د دوی معنا دا ده الله ور توفیق ورکوي د ځان بچ کول د چا نه د ګناه نه الله ور توفیق ورکوي په کول د نیک اعمالو باندې دا توفیق د چا نه خوا نه ملاویږي دا د الله د خوا نه ایساف ناصر سے دا ذاتی کمال نه دی دا توفیق تاسو چا درکړی الله باید په دې د الله شکر وباسئ چې رب العالمین
دا کم د خلکو نه ډک دی په دې دومره خلکو کې مال توفیق راکړه ای زما ربه دا ستا څومره زیاته مینه ده ما سره باید چې زه خوشبه ورځ تا ته په شکریا باندې په سجده باندې ګوره یو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یو سړی چې د مور نه پیدا شي او د هغې ورځې نه دی تر مرګه پورې په سجده باندې پرېوځي سر له سر اوچت نه کړي او بیا د جنت مزې وګوري بیا به ورته دا څه ښکاره شي کم د پیدایش نه د اولې ورځې نه تر مرګه پورې که دا د ده 100 کاله یو که 1000 کاله یو که 2 ورځې خو چې کله د جنت مزې وګوري نو دا به بیا د هغې په مقابل کې ورته هېڅ هم ښکاره نه شي دا به هېڅ هم نه دي کړي خو موږ هغه نه لیدلې دا دنیا دا شی هم لیدلې په دې وجه باندې په همدې باندې ور روان دي هغه هم نه لیدلې او دا چې کوم قیمتي شیزونه دي الله رب دا ټول پټ ساتل دي ګوره جمعې ورځ کې یو ټیم دی هغه قیمتي دی په ټوله ورځ کې ورک کړی دی ځان مړ که مړ تعین یې نه شي کولی خو د هغې مقصد دا دی چې سهار نه تر ماښامه پورې د لمر پرېوتو پورې ټول په عبادت کې تېر کړه ټیم به درته پیدا شي رمضان کې یوه شپه ده هغه چې الله په دې ټول رمضان کې ورکه کړې ده پټه کړې ده څومره چې قیمتي شیان دي هغه الله پټ کړي ښځه قیمتي ده نو الله ورته یې پرده کې کېنه اوس دا چې د خپل قیمت په خبره نه د وړاندې ته راوځي خو دا د خپل قیمت نه ده خبره که چې زه څومره قیمت لرم د الله په دربار کې که چا ته د خپل قدر معلوم شو خپل قیمت ورته معلوم شو بیا به هماغه چې الله څنګه ویلي د هغې په برابر به چلېږي خو نه هغوی ته قدر معلوم دی نه موږ ته د دې جمعې د دغې ټیم قدر معلوم دی او نه د رمضان د دې میاشتې دغې شپې قدر ورته معلوم دی که نه دې ټوله شپه به خلکو دا ټوله میاشت به خلکو شګویر کولی خو قدر یې تاسو راته نه معلوم ځکه پسې نه ګرځو قیمتي شیان الله نه تعینوي ځکه بیا خلک هماغې ته ځان برابري وي نور داسې نو تا پسې ورک کړي چې ته ټوله ورځ مصروف اوسې او دا ټیم په جمعه کې یقینا شته تقریبا څه 15 اقوال دي پکې خو یو هم سړی په اطمینان نه شوري چې دا ده دا خو دې خلکو خبر چې د خطبو په منځ کې ده دا خو یو قول دی پکې چې دواړه خطبو په منځ کې ده نور په دې ټوله ورکه ده الله فرمایي تاته وګدي والذین اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم او ورکوي دوی ته توفیق تقوا ده دوی فهل ينظرون دوی انتظار نه کوي الا الساعه مگر د قیامت ان تاتيهم چې راشي دوی ته بغتة ناڅاپه فقد جاء اشراطها یقینا دا غلي دي دا غیر نخي لومبنۍ نښه څه ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم راته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل انا والساعه كهاتين ذا قیامت د قصیو داسي یو بل پسیو لومبنۍ نښه د هغه راتلو دنیا ته دا لومبنۍ نښه ودر نزدېکت ته راتلو د قیامت بیا چې سپوږمۍ وچاودله بیا ورته نه چې راځه اوس حساب یې کوه څه محدودې پاتې دي نو د ټولې مسلې حل شوي ټولې علامې موجود شوي فقد جاءت اشراطها فانا لهم نو کوم ځای به وي د دوی دپاره اذا جاءتهم ذکراهم کله چې راشي دوی ته قیامت څه شی ذکراهم پند اخیستل د دوی چې قیامت راشي بیا به د پند اخیستل د کوم ځای نه کوي هلته خو بیا پند نه اخیستلی کېږي د نصیحت خو هغه نه دی نو خو بیا ختمه شي نو راشه د مخکې ورځ تیار شه فاعلم اوس د قیامت دپاره لوی لار څه شی د قیامت سختونه د بچ کېدو لویه خبره لوی شی هغه څه شی دی فاعلم انه لا اله الا الله بس دا کلمه ووایه دې کلمه باندې ځان پوه که باید د دې کلمې مقصد معلوم کا د دې کلمې مفهوم معلوم کا بس ته بیا کامیاب دي صحابه پې پوهېدل د مکې مشرکان پې پوهېدل ګوره هغوی عرب دا یې خپله ژبه وه او بیا هم پې هغوی 11 کاله تېر کړه 11 کاله
ته څه جاري په نه پوهېدل یا هغه هینان نه وو ښځه هینان وو دا یې ژبه وه خو هغې د دې په مقصد ځان رساوو موږ تش الفاظ راته آسان دي مقصد ته موږ ځان نه رسوو که مقصد ته ځان ورساوو بیا پته لګېږي من خو چې چېرته سپین کاڼی ولیده ګمبت یې ولیده بس دا تېرېږي شین بوټی یې ولیده هېرېږي چې ګوتې نه ولوېده الله ښه دی نو ته ووایې چې سړي دغه عقیده یي چې د بوټي نه وېرېږي د سپینې ګمبتې نه وېرېږي د سپینې کاڼې نه وېرېږي نو د څه ایمان یې د لا اله الا الله معنا خو دا وه چې دا به ټول ختم کړي صرف یو الله به ومني دا نور به ختم کړي لا ته مانه دا لا یې رامخې کړه ده نه نه کېږي هغه نه نه کېږي هغه نه نه کېږي هغه نه نه کېږي دا به وایي 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 اخیره کې به راشي چا نه کېږي الله نه هغه مشرکینو چې دا نه ویله دقه وجه وه چې هغې په دې لا پوهېدل چې د دې لا معنا دا ده چې زمونږ د خدایان نه هم نه کېږي او هغه یې نه منوله د هغې معنا ته نه تیارېدل نو ځکه دا کلمه پرې ګرانه وه مونږ خو نور شي نه ختموو نه زړه خو دننه دننه ډک دی صرف په خدای الفاظ دي وایو ته یو ځل د الله په معنا ځان پوهه که بیا پته لګي ژوندونه نه کېږي د مړونه نه کېږي اسمان والاونه نه کېږي ځمکې والاونه نه کېږي چا نه کېږي یو الله تا داسې منلی دی تو خو دې نه کېږي هغه نه کېږي هغه نه کېږي که نه فعلم جنت غواړي نو ځان پې ښه پوهه که دا نه وایي چې فصلو فصلي ویلی دی فقروي ویلی دی څه ویلی دی فعلم ځان پې پوه که دې صرف ویلو نه کلمه صرف د ویلو نه عبارت ګرځولی دی کلمې ویله ځان دې پوه کلمه مې ځان پوه کړی دی که نه دی پوه کړی که قرآن دلته ویلي چې فقرؤ انه لا اله الا الله خو ستا خبره صحیح ده که قرآن فتلو لفظ ویلی چې دا ولولئ دې سره منمه خو که قرآن فعلم ویلي علم خو جدا دی که نه تلاوت جدا دی علم جدا دی هغه وایي ځان ته پوه که د لا اله الا الله مقصد معلوم کړه چې لا اله الله مقصد څه دی د مخلوق نه د نه کېدلو یقین او د خالق نه د کېدلو یقین دا یې مقصد دی بس لنډه په لنډو الفاظو کې درته وایي چې دا ټول مخلوق حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لو ان اولکم و آخرکم که ستاسو مخکیني رستني پیران او انسانان دا ټول لا جمع شي ټول او وغواړي د ذرې برابر شی نشي اضافه کولی د الله په حکومت کې د ذرې برابر او که دا ټول داسې شي چې د یو فاجر زړه په شانته شي نو د الله په حکومت کې د ذرې برې کمی نشي راوستی دا صحیح حدیث ته یې وګورئ دقې ته وایي د زده کول د کلمې که دغه چې زده کړله جنت پې ځای دی من قال لا اله الا الله دخل الجنه هغې معنا دا وه او که دغه چې زده نه کړه نو بیا سوچ پې کوه نو واستغفر لذنبک وللمؤمنین بخنه غواړه استغفار ګوره په خپل ذات کې عبادت دی استغفار په خپل ذات کې عبادت دی دا معنا نه چې پیغمبر ته الله د بخنې غوښتو وویل نعوذ بالله هغه ګناهګار دی نه 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 دا استغفار لکه د مانځه حکم ورته شوی دی که نه شوی نو مونږ چې سړی کوي نو ګناهګار یي دقسې ورته د استغفار حکم هم دی دا ځان له مستقل عبادت دی لفظ زم راغی زم ګناه ته همیشه نه وایي حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي انه لیغان علی قلبی زما په زړه باندې بوج راځي د خلکو د ایمان د نه راوړو د وجې نه د خلکو د خبرو د وجې نه زما په زړه باندې بوج راځي بوج نو زه په اویا ځله نه زیات استغفار کویم نو هغه بوج زما د لرې نه څه شي لرې شي لرې زم ټول یوازې ګناه ته نه وایي دا د خلکو غلطه تصور دی چې چېرته زم در راشي د هغې معنا به ګناه کوي واستغفر لذنبک بخښنه غواړه د خپلو ګناهونو هغه ګناه کوم دی کړي ده دې زم معنا ده د بوجونو پریشاني ده خلک ایمان نه راوړي سړی ستړی شي او زور ولګوي څوک ایمان ته نه تیارېږي نو سړي ورته بوج راځي که نه نو د علاج یې څه دی استغفار
واستغفر. دویم خبره دا ده واستغفر لذنب امتک، که ذنب په معنا د ګناه باندې شي نو بیا معنا واستغفر لذنب امتک، بخنه وغواړه د ګناهونو د خپل امت لپاره. او رښتیا ووایه هغه د خپل امت لپاره څومره بخنه غوښتله. په عرفات کې ولاړ دی او د خپل امت پر رابطه باندې الله ته جاړي 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 جاړي. الله ورته وایي زه ستا د امت مظلومان مې وبخل. لاندې مزدلفې ته راغی، هلته شروع شو وایي الله مظلومان خو دې وبخل، ظالمان به څه کېږي؟ بیا د هغوی دپاره ورته ونغسل. واستغفر لذنبک معنا د خپل امت د ګناهونو دپاره بخښنه وغواړه. وللمؤمنین د ایمان والاو دپاره، والمؤمنات او د ایماندارو ښځو دپاره، والله یعلم الله پوهېږي متقلبکم ومثواکم، متقلب ګرځېدل دروازې او مثواکم ځای د آرام د شپې. دویم متقلبکم عملونه ستاسو په دنیا کې، مثواکم او هغه مرجع په قبر او په آخرت کې. متقلبکم ګرځېدل ګرځېدل ستاسو په سفر کې، ومثواکم او ډېره کېدل ستاسو په حالت اقامت کې، چې کور کې هم نه خبر یم او که سفر کې هم نه خبر یم. ویقول الذین آمنوا وایي کسان چې مؤمنان دي لولا نزلت سورة ولې نشر راغلی. ویقول الذین آمنوا وایي هغه کسان چې دعوه د ایمان کوي. آمنو معنا ایمان راوړل به نه کوي دلته، ځکه رستنۍ جمله به ورسره نه لګېږي. آمنو چې دعوه د ایمان یې کوي په ژبه باندې، دا څوک دي؟ منافقان. لولا نزلت سورة ولې نشر راغلی یو سورت، فاذا انزلت سورة کله چې راولېږلی شي یو سورت محکمة پوخ مضمون والا، وذکر فیها القتال او په هغې کې د جنګ خبره ذکر شوي. رأیت الذین فی قلوبهم مرض ویني وتا کسان چې د هغې په زړونو کې منافقت دی، ینظرون الیک ګوري به تا ته نظر البرقي علیه په شان ته د کتلو د هغې چا چې هوښي راغلي په هغې باندې د مرګ. دا سړی چې مړ کېږي کله سترګې یو طرف ته اوړي کله بل طرف ته، دا د جهاد اواز چې وشي دا د سترګې کله زبرې کړي کله داسې کړي کله داسې کړي کله داسې کړي، دغسې اوړي راوړي بې غرضۍ د لاسه په ایسته سړی ویني خطان ورته ګوري، سترګې په ځای نه ودرېږي، کله دې خوا اوړي کله دې خوا اوړي. ځکه د مطمئن سړي سترګې په ځای ولاړې، او چې کله یو سړی پریشانه متردد و د هغه سترګې په ځای نه ودرېږي، کله به خړې خړې دې خوا اوړي کله به خړې خړې دې خوا اوړي. ته به وایې د مرګ بېهوشي ورباندې راغله. فاولا لهم نو الله فرمایي دغسې خلکو له هلاکت او تباهي ده. طاعة وقول معروف فکار د دوی لره تابعداري کول او وینا نیکه. فاذا عزم الامر نو کوم وخت چې پوخ شي حکم د قتال، فلو صدقوا الله نو کچرې رښتینې کړې وې دوی د الله سره خپله خبره او لوز، نو کچرې رښتینې کړې وې دوی د الله سره خپل لوز، لکان خیر لهم وبه غوره دوی لره. فهل عصیتم نو یقینا نږدې تاسو کچرې مخ واړوئ تاسو ان تفسدو چې فساد وکوئ په ځمکه کې، وتقطعوا ارحامکم او دارنګې ختمې به کوئ پرې به کوئ خپلولۍ ستاسو. اولئک الذین کسان لعنهم الله چې په لعنت کوي دوی الله، فاصمهم ما ابصارهم نو کاڼه کړه الله دوی لره او ړندې کړه سترګې دوی. افلا یتدبرون القرآن آیا دوی غور نه کوي په قرآن کې، سوچ په قرآن کې نه کوي. ام علی قلوب اقفالها تام په معنا د بل دی، بلکې دې په زړه باندې جنډې لګېدلې دي، قلفونه لګېدلې دي. ان الذين ارتدوا على ادبارهم بشکا کسان چې واوړل د ایمان نه په خپل شابن من بعد ما تبين لهم الهدى روسته د هغې نه چې ظاهر شو دوی ته هدایت، الشیطان سول لهم شیطان ډولي کړي دوی ته دا بد اعمال، و املا لهم او مهلت یې ورکړې دوی ته زه خپلې مزې کوم چې ته توبه وباسي که نه. ذلك بأنهم قالوا دا په دې وجه بېشکه دوی چې ویلي للذین کرهوا هغه کسانو ته چې بدې ګاڼه ما نزل الله هغه کتاب چې الله را لېږلی و. څه معنا دا منافقان کافرانو ته وایي سنؤتیکم فی بعض الامر موږ به ستاسو خبره ومنو
په بعضو کارونو کې چې هغه سره مخالفت ته پیغمبر دی، مخالفت ته قرآن دی. ځینې کې به موږ ستاسو ومنو او دانګې منع کول د خلکو د جهاد نه. والله یعلم اسرارهم، او الله خبر دی په پټو خبرو کولو باندې. فکیف اذا توفتهم الملائکة، څه حال به دوی کله چې روحونه اخلي دوی فرشتې، یضربون وجوههم وادبارهم، وهي مخونه دوی شاګانې دی. لکه اخرجوا انفسکم، مخکې سورة انعام کې غالبا تېر شوي وو. دبای په جوړه کړي چې دا ستا متراو باسي، ستا کله کټه منډه کي کله پورته منډه کي، په د خلاصېدو فرشته یې کړه. ذلک بانهم اتبعوا ما اسخط الله، دا په دې وجه بېشکه دوی شو تابعداري وکړه دا کار چې خفه کړی دی الله لره. وکرهوا رضوانه، او بدې ګڼنې رضامندتیا د الله. فاحبط اعمالهم، الله د دوی اعمال برباد کړ. ام حسب الذین فی قلوبهم مرض، ایا ګمان کیا کسان چې د هغوی په زړونو کې منافقت او بیماري ده، الله یخرج الله اذغانهم، چې راوبنه راښکاره بنه کړي الله هغه پټې کینې د دوی، اذغان پټې کړي. الله فرمایي ستاسو څخه دا کومې کینې چې دا په دې کې ساتلې دي د مسلمانانو خلاف او د نبي خلاف، دا به زه راښکاره نه کړم، دا دلته ډاګه کوم، دا یې راوباسم. ولو نشاء لاریناکهم، او کوم غوښتې وې نو موږ به ښودلې وې دا تا ته دا منافقان. فلعرفتهم، چې مال ته ښودلې وې تا پېژندلې وې. فلعرفتهم، خامخا تا پېژندلې وې هغوی لره بسیماهم، د هغوی په علامو باندې. ولتعرفنهم، او ضرور ته خو به اوس وپېژنې دوی لره فی لحن القول، په چالاکه خبرو کې چې راشي جهاد به ټکې نه کړی چې کېناسته اوفو کسی به راواخلي هغه ده چې داسې وشو، هغه چې داسې وشو، که نور هېڅ هم نه وي په دې خوشحالېږي چې ورته ولیکي چې مجاهد کبیر، دې باندې خدای اسمان ته ګوري دې معنا. والله یعلم اعمالکم، الله خبر د ستاسو په عملونو. ولنبلونکم، الله فرمایي زه ازمیخ کوم ستاسو، حتی نعلم المجاهدین منکم، تر دې چې بیل کوم موږ مجاهدین له تاسو نه، والصابرین او صبرناک، د دې دپاره چې مجاهد او صابر دا بیل شي او منافق او بېایمانه دا بیل شي. دا ورته الله چڼ ور اچولی دی، خلکو د چا متعلق څه عقیدې ساتلې. اوس څه شو هغه که دا مرحله نه وی راغلې، خو بیا څه فرق کېدی پکې مجاهد او غیر مجاهد څه معلومېده. الله فرمایي چې نه پرېږدم. ونبلو اخبارکم، او ښکاره به کړو حقیقت ته خبرونه ستاسو. ونبلو اخبارکم، ښکاره به کړو حقیقت ته خبرونه ستاسو. ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل الله، بېشکه کسان چې کفر یې کړی دی او منع کوي خلک د الله د لارې نه، وشاقوا الرسول، او مخالفت یې کړی د پیغمبر، من بعد ما تبین لهم الهدى، پس د هغې نه چې ښکاره شو دوی ته هدایت، لن یضر الله شیئا، شریف ضرر نشي رسولی الله ته هېڅ هم، وسیحبط اعمالهم، او زر دی چې برباد به کړي الله د دوی عمل نه، خامخا برباد به کړي الله د دوی عمل نه. یا ایها الذین آمنوا، ای ایمان والاو، اطیعوا الله واطیعوا الرسول، تابعداري وکړئ د الله او تابعداري وکړئ د پیغمبر. ولا تبطلوا اعمالکم، خپل اعمال مه بربادوئ، چې د نبي طریقه پکې نه خپل اعمال دې برباد کړئ، مه بربادوه. ګوره څومره ښایسته الفاظو باندې درته وایي، ای اطیعوا الله واطیعوا الرسول، دوه ټکي دي، دوه اطیعوا الله واطیعوا الرسول، او ولا تبطلوا اعمالکم، چې دې نه خبره واورېدله د اعمال برباد دي، نه بربادوه. چې الله اطاعت پکې نه، د رسول اطاعت پکې نه، دا عمل برباد دی، نه بربادوه. الله وایي دې خلکو ته دا زما خبرې چې ګپ ښکار شي دی که نه، تاسو قرآن ان الذین کفروا صدوا عن سبیل الله، بېشکه هغه کسان چې کفر یې کړی دی او خلک یې منع کړي د الله د لارې نه. زه تاسو ته قسم کومه چې ما خپل طبیعت څوک پرېږدي او دا منډه نه وي که نه، نو صرف دا یو صورت چې زه وایم دا درې څلور ګنټې پرې اوړي، خو چې وخت تطبیق کوي او ټوله ورځ تېرېږي، نو چې هر چا ته پته ولګي څومره صریح خبره ده. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، د اعمالو بربادول څه معنی ده؟ چې د نبي طریقه پکې نه وي، دا عمل برباد کړو. د نبي طریقې نه چې خلاف هغه الله نه قبلوي. ان الذین کفروا صدوا عن سبیل الله، هغه کسان چې کفر یې کړی او منع کړي یې خلک د الله د لارې نه، ثم ماتوا بیا مړه شو، وهم کفار، حال لا چې دوی کافر وي، فلن یغفر الله لهم، الله به هېڅ چېرې دې ته بخښنه ونه کړي. فلا تهینوا، سستي مه کوئ جهاد کې، فلا تهینوا، ځان نه ګډې مه جوړوئ،
ځان ناراسته کوئ مه فلا تهنو سستي به نه کوئ جهاد کې دا دویم ټکی ګوره ډېر زیات سخت دی وتدعو الى السلم او ګوره صلح پیشنهاد هم نه کوئ دا ځوان به نه ویوئ رښتیا ووایه دا قرآن په صحیح معنو کې منل یقیني ګران دي څوک ورته نه تېرېږي هغه وایي سستي به نه کوې او دارنګې بلنه به نه ورکوې صلحې ته نو بیا وروسته وایي فإن جنحوا للسلم فاجنح لها که د هغوی د خوا نه صلح پیشنهاد وشي بیا خیر ده وکړه ورسره خو ته به نه کوې ځکه ستا شان ډېر پورته دی انتم الاعلون ته ډېر اوچت دي د صلحې د ډزبند پیشنهاد هغه څوک چې کته وي ته پورته ستا د شان ته دا نه جوړېږي ته ووایې هغې ډزبند کوو ستا د شان ته دا نه جوړېږي چې راځه خبرو ته کښېنو هغه به یې وایي چې خبرو ته کښېنو بیا وروسته هم تا د اختیار دی چې ورته کښېنې که نه کښېنې خو مسلمان ځان نه پېژني دا خو زمری دی زمری دا نور ټول ګیدړان دي خو اوس ګیدړان ډېر شوي دي او زمري خپل د زمریتوب څرمن لرې کړل ده ده مو ته د ګیدړ اچول ده چې د ګیدړ اچول ده بیا په ګیدړ باندې خو تېز ورځي نو که ده دغه مردار څرمن د ځان نه لرې کړه هغه اصلي څرمن یې راواړوله ته به وګورې که نه چې بیا دا چنټارې وي چې نه وي دا خو د نارینتوب خبره ده که دوی کې نارینتوب نه نو الله ورته داسې نه ویله خو مؤمن نارینه یي فلا تهنوا وتدعوا الى السلم ګورې سستي ونه کوي او دارنګي بلنه ونه کوي صلح ته وانتم الاعلون ځکه په خپل دلیل وایي که نه وانتم الاعلون تاسې بره یاستئ تاسې اوچت یاستئ خو شرط پکې دا دی تاسې اوچت یاستئ او والله معکم اوچت به نه یي الله وایي زه درسره یم که نه ولن یترکم اعمالکم او هیڅ چرې نه کموي ثواب د عملونو ستاسو که یو ازغیم در پکې لاړ وزغی هغه هم بې اجره نه دی هغه هم بې ثوابه نه دی که ګوته دې ولګېدله هغه هم بې ثوابه نه هغې هم الله عوض درکوي انما الحیات الدنیا لعب ولهو د دې ژوند دپاره لګیا دا دې په ده مصیبت لړلی دا ژوند څه شی دی انما الحیات الدنیا یقینا ژوند د نبي لعبا لوبې دی ولهو او زړه مشغولول دي وإن تؤمنوا که تاسو ایمان راوړئ وتتقوا او یره وکړئ د الله نه یؤتکم اجورکم دربکې تاسو ته اجر ستاسو ولا یسألکم اموالکم او نه غواړي تاسو نه ستاسې مالونه نو سوال راځي او خو ځای په ځای مونږ ته وایي وآتوا الزکاة وآتوا الزکاة وآتوا الزکاة او دلته وایي ولا یسألکم اموالکم ستاسو مالونه تاسو نه غواړي نو دغه غوښتل څه ته وایي دغه غوښتل نه دي څه من یقرض الله قرضا حسنا غوښتل نه دي څه نو هغه ایتونو ته به څه کېږي معنا دا ده ولا یسألکم اموالکم نه غواړي تاسو نه ستاسې ټول مال تا نه لسمه غواړي شلمه ده نه غواړي څلوېښتمه ده نه غواړي نه ستا دي یوه د الله ده نور ستا دي شلمه د الله ده یو کم څلوېښت ستا دي یو شلم دغه څلوېښتمه د الله ده سوچ وکړه که نه څومره کم نه اخلي په لسو کې یو څه شی دی په شلو کې یو څه شی دی په څلوېښتو کې یو روپۍ څه شی ده په 200 کې 15 څه شی دي معنا دا ده ولا یسألکم اموالکم نه غواړي تاسو نه ستاسو ټول مال بلکې لسمه درنه غواړي شلمه درنه غواړي څلوېښتمه درنه غواړي اوس هغه ایتونه په ځای ځان په ځای دویمه دا ده ولا یسألکم اموالکم نه غواړي ستاسو نه ستاسې مالونه ځان دپاره الله که زکات حکم کړی ځان دپاره کړی دی د دې ګټه د چا ده ستا ده که نه ځان له نه غواړم ستا ګټه ده یو په لکه در کوم درېم ولا یسألکم اموالکم نه غواړي ستاسو نه ستاسو مال دا تاسو چې دا خو زما مال دی که نه در حقیقت مالکی هر چیز خداست این امانت چند روزی نیز ماست ستا مال هم نه غواړم دا خو زما مال دی لکه پلار ماشوم ته دغه ورکړي ده روپۍ ورکړي بیا ورته ویل دا روپۍ راکړه هغه نه یې در کومه لاس ونیسي نو دا خو تا نه در کړی دی پلار ورته نه تا نه پرې نه غواړي خو ما هغه در کړی اوس هغه زما روپۍ درته راکړه آیت مقصد دا دی نو د زکات آیتونو سره دې ټکر نشته ښه
یسألکموها کچری اغواړي تاسو نه دا مال فیحفکم او زور در باندې وکړي تبخلوا بخل به وکړي یعنی تیارېږي لسمې ته او شلمې ته او څلوېښتمې تیارېږي نو پاتې لا ټول مال ته به څنګه تیار شي ویخرج اذغانکم او راښکاره به کړي کینې ستاسو ها انتم خبردار تاسو هؤلاء دغه خلک تدعون را بللی شي لتنفقوا فی سبیل الله د دې لپاره چې مال ورکوئ د الله په لاره کې فمنکم من یبخل ځینې تاسو نه هغه دي چې بخل کوي ومن یبخل فانما یبخل عن نفسه په چا چې بخل وکړه یقینا دا بخل راوځي د هغه د بدن نه او د هغه د نفس نه والله الغنی الله بې حاجت دی وانتم الفقراء تاسو ټول محتاجات دی وان تتولوا او که تاسو مخ واړو یستبدل قوما غیرکم بدل کې براولي قوم علاوه تاسو نه ثم لا يكون امثالكم بیا تاسو شان نه هغه سم سرتيري او هغه حسنه به تیروي